السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران کتونکو، بعضی سټوډنټان وي یا بعضی طالب العلمان وي یا بعضی والدین داسې وي چې هغوی چې کم بچیان وي هغوی کم زامن وي د هغوی حافظي هغه کمزوري وي، هغه سبق چې په اسانه باندې نشي زوتولی. نو دې دپاره یو بهترینه او ازموده او مجربه نسخه زه تاسو ته په دغه ویډیو کې بیانوم. تاسو به هغې دپاره چې کومه دغه شنه میوه وي، شنه میوه دغه میوه به واخلې او دغه میوه چې څومره وي دا به خپلې مخې ته کېږدئ او په دغه میوه باندې به چې دی 41 مرتبه سورې فاتحه ووایې او دغه سورې فاتحه په دې طریقه باندې وایې چې بسم الله الرحمن الرحیم کله وایې نو دغه میم به چې دی الحمد دغه لام سره تړئ، یعنې داسې به وایې بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین تر هغه ولضالین پورې. دې پورې به چې دغه سورې فاتحه په دغه طریقه باندې 41 مرتبه ووایي او څومره میوه ده چې اغستې وي هغه میوه به چې دی په دغه سورې فاتحه باندې دم کړي او بیا به د دغې میوې نه په هر سحر باندې 21 دانې یا 11 دانې یا 9 دانې خپل هغه بچي ته ورکوي چې د کم بچي حافظه کمزوري وي یا د کم سټوډنټ حافظه کمزوري هغه له پکار دی چې داسې عمل وکړي او بیا دغه دانې د میوې نه چې دی په هر سحر باندې 21 یا 9 یا 11 دانې خوري. انشاءالله العزیز چې دغه عمل جاری وساتي په هفته کې دنه به دغه انسان حافظه چې دغه مضبوطه شي.